نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستاسو ثناء اللہ اسلامک ویڈیوز شیئر پیج د طرف تاسو ته مخاطب دی. د وخت بعد تاسو دا ویډیو وکړه دا په یو ملک کې یو واقعه راغلی ده، کور سوځېدلی دی، مارکیټ ته سوځېدلی، که هر څه سوځېدلی دي. بېشک الله پاک د خپل کتاب حفاظت پخپله کوي. الله پاک حفیظ ذات دی. درنګې عزتمندو، دنیا داسې واقعات مونږ په خپلو سترګو باندې وکتل، یا کور وسوځي، یا مارکیټ وسوځي، یا کمره وسوځي، یا دفتر وسوځي، خو چې قرآن پاک پکې موجود وي هغه نه سوځي. ولې چې رب العالمین د خپل کتاب حفاظت پخپله کوي. رب العالمین هر څه کولی شي. رب العالمین په لاس کې هر څه دی. عزتمندو، زمونږ او ستاسو د بدن واک اختیار د الله په لاس کې دی، زمونږ په لاس کې څه نشته. نو دعا کوم د رب ذوالجلال نه چې الله پاک دې زمونږ پاکستان په خپل حفاظت کې والي. الله رب العزت زمونږ ټولو په حال رحم وکړي. اللہ رب العزت خیمن خاتمہ بالایمان کی. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان برحمتک یا ارحم الراحمین.